نو دا به عمل کې د حضرت علی په ایمان چې د یو کافر په سینه کېناستو او توره یې راوویسته چې په دې مرۍ ورته اخوه توره نو هغه پې لاندې نه توکاڼې توکړې چې توکاڼې پې توکړې نو حضرت علی ته اوچت پاسېد کافر ورته وایي چې ولې ویل اوس تې نه وجنم ویل ولې مې نه وجنم وی اول مې خدای دپاره وجلې اوس تا په ما توکاڼې توکړې نو زما درته غصه پیدا شوه نو دا ستا مرګ به بیا خدای ما نه قبول نه کي چې په تا یې توکاڼې توکړې وې ځکه دې مړ کړو وجنم به دې وجنم خو چې دا خپله غصه مې ختمه شي نو خدای دپاره به دې وجنم نن په پاکستان کې خدای دپاره وجل نشته د انسان مرګ خو زما په خیال چې د مچ د مرګ نه آسان دی مچ ته اراده وکړه چې دا مچ مړ کومه سیکنډ کې به درنه 3 میله لاړ شي او الله کې مړ کړي ته اراده وکړه چې یو 100 انسانان وجنم یو منټ کې یو بر باور کې کلاشنکوف لا ختم شي پاکستان لویه مهرباني وکړه صاحب کلاشنکوف اجازت خلکو ته وکړه لویه مهرباني وکړه کلاشنکوف یې دې ورکړې نو چا دپاره دې ورکړې دې له دې ورکړې چې په ودونو کې ډزې کوي د پردی میندې پې بوري شي دې له دې ورکړې چې خپلو کې په یو بل چلی او که دې له دې ورکړې چې یا د کابل غزا ته ولېږي یا د هندوستان سرحد ته ولېږي خدای په راسته چې زما په وس کې راشي او زما زور پې راشي چې زما نه د کلاشنکوف والا د مور د لاس روټۍ ونه خوري چې دی په دې تورخم زه ور واړوم او ورته وایم چې دا کلاشنکوف د ماله نیغ نیغ کولو اوس اوله ته د ده دا ټیزونه بیا وګوره دا د ټیزمارې زامن خو ما ته معلوم ما او تاله تکړه بیا د کلاشنکوف یې دې دپاره ورکړې چې د ملک پالیسي دې دومره نرمه کړه چې غلونې سې نو سبا یې ضمانت شوی او ډلې ډلې ګرځي په رڼا ورځې خلک شوکوي په کورونو ور واوړي او د ښځو د سپېږمو نه پیتې وباسي راشه بیا پولیس ته دغه رپورټ وکړه تفتیش جاری ہے تفتیش جاری ہے ورشي خپل موټر را پیدا کوي چې بل ورځ یې درنه تختولې نه شرمېدلو تاسو حکومت ځان ته وایي دا تصور هم کوئ چې تاسو حکومت ته ده حکومت دې ته وایي په رڼا ورځ پردي کورونه کباب شي بیا کباب کوونکي دندناتے ہوئے ګرځي څوک ورته اوچت نه ګوري دا حکومت ده د ښځې بس حکومت ښځې له ټوپک ورکړه نو ډز کولی شي خو هغه چل دی چې ښځه حکمرانه ده او مونږ هم ښځې شو سلیمان علیه السلام مارغان راغوښتي ویل راشي کار مې دی دا هدهد مارغه پکې لیټ راغی ورته ویل ولې لیټ راغلی ویل جي په لاره راتلم چا رانه یو مسله پوښتنه وکړه وی څه وی رانه تپوس وکړه چې ښځې ډېرې دي که سړي ډېر دي وی نو تا ورته څه وی ما ورته وی چې ښځې ډېرې دي نو سلیمان علیه السلام ورته وی چې تا د ټولې دنیا سړي او ښځې پېژندلي دي چې تا ورته وی چې ښځې ډېرې دي وی نه جي ما یو قیاس وکړو ما دا قیاس وکړو چې کم سړی د ښځې مني دام په مثال د ښځې دی نو زمونږ د زمانه کې دا سړي د ښځو ډېره مني نو دا مې په ښځو کې شمار کړ نو ښځې ډېرې دي په هغه زمانه کې اوس په ایمان وایي سړی چېرته شته سړي شته تاسو سړي ځان ته وایي چې ښځې په سړکونو رواني او په نکریزو کې شمې ټومبلي او صاحبه سرې شونډې نری غاړه ښځې رواني او تاسو دا بړواګان ورسره رواني نو سړي شته که مونږ د سړي زامن وی نو زمونږ ښځې به په سړکو نکریزې په سریښې وی او مونږ به ورسره روان وی که مونږ د سړي زامن وی که مونږ د سړي زامن وی نو زمونږ د ښځو د پرتګونو نه به چې دی په کوچي بازار کې کپړې رایستی چې تانونه یې پټول که مونږ د سړي زامن وی نو د اخون بابا پادیرو کې به زمونږ ښځې ګرځېدې که مونږ د سړي زامن وی نو د پبو د میا صاحب په زیارت کې به د هلکانو نه زمونږ ښځو سوداګانې کولې د سړي زامن د روح تعلق چې دی هغه د قبر سره نشي ساتلی جی دا سپوږمۍ چې تاسو کومه ګورئ دا 2,65,00,000 میل د دې ځمکې نه لرې ده او د دې رڼا چې راوخیږي دې ځمکې ته په 1 منټ کې رارسي نو 2,65,00,000 میل مسافت چې شعاع د سپوږمۍ دا په 1 منټ کې طی کولی شي نو هغه خدای د علیین نه تعلق د روح د مړي سره نشي ساتلی نو عرض مې داو چې که د روح تعلق د قبر سره نه وي نو بیا څومره روایات چې د قبر متعلق د جناب محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم راغلی دي بیا دې روایاتو کې به یوم صحیح نه. اوس په دې دنیا کې داسې خلق شته او تیر شوي زمونږ د زمانې نه وړاندې خو څه کوي مونږ په خپله زمانه کې داسې خلق لیدلی دي چې فی الحال هغه قبر ته ودرېږي نو لاندې ګوري چې فلاني سړي څال دی او د فلاني څال دی او د فلاني، لیکن دغه عذاب الله پاک عام خلکو ته ولې نه ښیي؟ د هغې وجه پیغمبر په خپله ویلې ده صلی الله علیه وسلم چې که د دې یرې نه وی چې تاسو به سبا بیا مړي نه ښخوئ نو ما به خدای ته ویلي وی نو اوس به مې درته د دې مړو دا حال ښکاره کړی وی چې په دې مړو لاندې څه تېرېږي. بله دا چې ایمان هغه ایمان کامل دی چې هغه بالغیب وي، هغه ایمان گویا کامل نه دی چې کوم ایمان بالمشاهده وشي. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نیکان هغه خلق دی چې هغه ایمان بالغیب لري، هیڅ شی لیدلی نه او ایمان پې لري. خدای پاک لیدلی نه دی لیکن دا ایمان دی چې په دې کائنات کې یو دومره عظیم طاقت موجود دی چې هغه د دې ټول کائنات مالک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی نه دی لیکن ایمان یې پې راوړی دی چې دا پیغمبرو برحق او رښتیا پیغمبر کم خدای چې د پیغمبر په زړه کې د اویس قرنی محبت اچولی او د هغې وجه څه وه؟ د هغې وجه دا وه چې اویس قرنی یو شپونو چې ګډې او چیلای به یې ساتلې او پاس په غرونو کې به اوسېد. داسې واورېده چې په مکه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی، خلقو ته وایي چې خدای یو دی، هغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول، دا رښتیا پیغمبر دی او ما په ایمان راوړی. اتلی نشم اوزګار نه یم، دا چیلی او ګډې مې دي ورکې به شي. بیا په مدینه منوره کې دا واورېده چې په جنگ احد کې او ویس قرنی هغه ته چې په مینې په جنگ احد کې د هغه یو غاښ مبارک مات شو. هغه وی ښه زما د محبوب به چې دی خوله کې یو غاښ نه وي او زما به ټول وي نو د یو غاښ وویستو. بیا اړه کې سوچ ورغی چې هسې نه چې د هغه پاس غاښ مات شوی یو ما لاندې وویستو نو پاس نه یو غاښ وویستو. بیا اړه کې سوچ ورغی چې هسې نه چې د هغه دا غاښ یو ما دا وویستو نو بل یې وویستو. اړه کې وله راله چې پته نه لګي چې د هغه کم غاښ مبارک مات دی نو امبور یې راواغسته او خوله کې چې څومره غاښونه و ټول یې وویست چې زما د محبوب چې یو غاښ نه وي نو زما د په خوله کې ټول نه وي. دا یې د مینې او د محبت عالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وفرمایلو چې زما د وفات نه رستو زما دا یو جبه ده، دا په دې غره کې یو ویس قرنی نامه یې د هغه اوسېږي، ما د مرګ نه رستو به دا جبه یو څه یو هغه ته به اوس پیغمبر چې چا دپاره وصیت وکړي چې دا زما جبه هغه ته یو څه نو داسې د ټوکو خبره نه ده. تاسو خیال راغی د پیغمبر وصیت او دا وزن ما او تا ته پته نه لګي ځکه چې مونږ د پیغمبر وزن نه دی پېژندلی. که مونږ د پیغمبر وزن وپېژنده چا د څومره لوی وزن مالک دی نو بیا به د هغې د تحفې وزن هم وپېژندې چې د هغه تحفت د څومره وزن مالک مونږ په کم کته. ویس قرنی دپاره پیغمبر وصیت کول چې زما دا جوبه چې ده دا یو څه یو ویس قرنی ته یې ورکوي، دا ډېره لویه خبره. غالبا عمر فاروق دا جوبه یوړه ویس قرنی ته یې ووایي چې دا ستا څه عمل دی؟ تا پیغمبر لیدلی و؟ هغه ویل لیدلی مې نه دی خو چې وامې اورېده بس ایمان مې په دې غره کې پې راوړی دی. عمل دې څه دی؟ و عمل مې دا دی چې دا ګډې او چیلی دي او شپونې دا ساتم او بس په دې روټۍ خورم بس وخت تېرو. نور دې څه کړي؟ نور مې هېڅ نه دي کړي. خو دا مې کړي چې چا راته ووایي چې ستا د معشوقې یو غاښ په احد کې مات دی نو ما د خولې نه ټول غاښونه وویسته چې د هغه یو غاښ نشته چې زما ټول نه وي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې په خدای قسم چې د دې مینې برکت دی چې پیغمبر د وفات په ټیم کې م ته یاد وې او تا دپاره یې وصیت وکړو چې زما د مرګ نه رستو دا جبه یو څه یو ویسې قرني. نو عرض مې دا و چې معامله د قبر دا ښکاري ځکه نه چې بیا ایمان بالغیب نه پاتې کی
اوس الله په دې قادر دی، په دې قدرت لري چې دا جهنم راولي او د دې ځمکې د پاسه کېږي او تاسو ته وایي چې دا جهنم دی، ما منئ او که وروام چوم نو به منئ که نه؟ یو کافر به د ځمکې د پاسه پاتې شي؟ ټول به وایي چې مونږ منلی. فرعون غوندې کافر هم چې د دریاب موجونه ولیده او دریاب راونیو، نو موسی علیہ السلام ته آواز ونه کړو چې ستا خدای منم، خدای بلا نه مې بچ کا؟ نو موسی علیہ السلام ورته آواز وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوي، دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې گیر شي او بیا پیمانه شي، نو دا پیمانتیا څه سود نه لري. نه چې گیر نه او وې منی پر رضا صلاح او منی، دلی رابطه او دلی تعلق دې ور سره پیدا شي. ځکه چې دین دا د زور او د جبر مذهب نه دی، دین د عشق او د مینې مذهب دی. که په زور یې ومنې عزیزه بیا د دې خوند نشته. د زور ایمان د فرعون هم خدای نه ومنلی او نه یې قبول کړی، ځکه چې هغه وایي چې منم. نو معامله ټوله ده د عشق او د مینې، چې عشق او مینه دې نه وه اسم نشته. او د عشق او د مینې بیا اقسام دي، ډېر قسمونه. دائم یو قسم دی چې یو محتاج راغی او تا ته وایي چې ما ته دا فلانه احتیاج دی، فلانه ضرورت دی راته. اوس دا محتاج یا مسلمان دی او یا کافر دی. تا وایي چې دام د خدای بنده دی او داغه احتیاج چې دی هغه دی په دې نیت باندې چې دا زما د خدای بنده دی. دا هم یو قسم دی الله سره د مینې او د محبت. یو مسلمان راغی او محتاج دی او تا داغه احتیاج پورا کړ چې دا مسلمان دی او زما د محمد رسول الله دا امتی دی، داغه احتیاج دی پورا کړ. دام یو قسم دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې. نو زما عزیزانو مینه بیا الله سره او داغه پیغمبر سره د دې ډېر اقسام، ډېر اقسام. نو خدای دې وکړي چې دغه اقسام مونږ کې پیدا شي. مونږ دغه یو قسم خیال کړی دی چې الله سره جوړ مینه، دا مطلب دی چې مونږ ورته وکړه نه، چې الله سره جوړ مینه دا مطلب دی چې حج ورته وکړه، زکات ورکړه. الله سره مینه دا مطلب دی چې مونږ او حج او زکات ته په خپل ځای دی. دا درته پته ولګېده چې ما سره په دې گاونډ کې یو کور دی چې هغه سپوره روټۍ خوري، ترکاری ورکره نه او تا کرئی. کتا ترکاری سره روټۍ وخوړه او داغه د ترکاری فکر دیو نکو، نو عزیزا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر ده، د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر ده چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. اغه ابراهیم علیہ السلام چې کومه کعبه جوړ کړي او تو ورته سجده لګي، داغه نه دا کعبه بهتره ده چې د چا د ترکاری په ټیم کې تا یو پلیټ ترکاری ورولېګل چې دې سره روټه پیمان وای. دا جمعات کې چې څومره ناستې مونږ خپل دا کار نه کوو، دام کړی دي چره کړیم دي. نو مونږ بس هغه ورځ کور کې راته ماشومان وې مونږ سره گاوند کې گاونډیا وی چې دوی سری چیس کی د پيو پیسې ور سره نه. نو زه غلې غوندې ووتم او هغه سړی مې راونی وو چې تاسو رښتیا سری چیس کوي؟ هغه دا چې مله پیمانه وای ول قسم دې کوم چې راغلی یو سری چای نه وسکري پای وروړو، ترکاری وروړو، سبزی وروړو، پیسې ماته وی دومره مونږ سره شته چې زمونږ کار په چلی. نو عزیزانو عرض مې داو چې دا تپوس دې کوونک نو د ځن کدن په وخت کې به د ایمان تیرولو امید نه لري چې ته به ایمان تیر، او د قیامت په ورځ به د جناب محمد رسول الله د شفاعت امید نه لري. نن خو مونږ په بل قهر په پاکستان کې اخته یو، په بل قهر. دا سړی دی زور سره نیکی نه کوم، دا په پیپل پارټای کې، دا ور سره زه دغه نه کوم، دا په نیشنل پارټای کې، دا ور سره زه نیکی نه کوم، دا په بی ډی پی کې دی، دا په پلانه مخدر شهري پټای ماټای نه جی. اگر چې دې ملک هر یو ډلې دا ملک دې ته مجبور کړی دی چې سړی ور سره نیکی ونکي. اوس تاسو وګورئ ادیرو ته دیوالونه وهي پیپل ورکس پروګرام لاندې، نو پاغه بورډ لګئی
چې پیپل ورکس پروګرام. تاسو وایي په ایمان چې دا پیسې چې په دې دیوالونو په دې فوټپاتونو لګي دا د بېنظیرې پیسې دي که د دې د پلار پیسې دي که د دې د هغه نیکه پیسې. دا پیسې د دې ملک پیسې دي او د دې قوم پیسې. نو چې د ملک او د قوم پیسې دي او ته په دیوالونو ادیرو ته لګې نو ته پیپل ورکس پروګرام نامه ولګدې. په دې باندې قومي ورکس پروګرام نامه کېده، پاکستان ورکس پروګرام نامه پې کېده. پیپل ورکس پروګرام دا تا د پلار د کوره راوړي او بیا غیله دی هغه خپل ګڼ کپان را پیدا کړي دي، خپله ډله پې راځي ساتي چې سبا مې بیا مرګرتیا کوي. نو غلچکی او ګڼ کپان د بوټو صاحب د وختو پرمټیان او ډیپوان او دا مردارې ولالې چې به کولې هغه ګڼ کپانې ولا بیا راویښ کړي دي او د هغې په لاس کروڑونه روپۍ لګیا دي. نو د دې ملک د خلکو کارکردګي داسې ده چې سړی دې ته مجبور کی چې دې خبیث سره مې نیکي ونه کړ. لیکن دلته به سوال چې دی د دې نه خو چې محتاجو نو ستا ذات سره چې هر څومره بد کړي هر څومره نو هغه به درګذر کې او امداد به د خدای د پاره ور سره کې.